په خوست کې د انګېزه راډیو په نوم غښتلې او باوري رسنۍ چې په زرګونو زده کوونکي یې د طبي زده کړو له معیاري پروګرامونو برخمن کړي لا هم د علم او پوهاوي په ډګر کې خپل اغیزناک سفر ته دوام ورکوي. د اوریدونکو د پرلهپسې غوښتنو او د طبي زده کړو د لا پراختیا په موخه د انګېزه راډیو مشرتابه یو مهم ګام پورته کړ. د یادې راډیو مشر ډاکټر پوهان آریان وتوانید چې د پکتیا په شملور او تاریخي ټاټوبي کې د انګېزه پکتیا په نوم نوې راډیو فعاله کړي. هدف دا دی چې زموږ هغه هیلې چې درلودې هغه دغه راډیو د رسمي جواز له ترلاسه کولو وروسته خپل ځانګړي او منظم نشرات پیل کړل چې موخه یې د پکتیا درنو اوسیدونکو ته د باکیفیته زده کړو او د عامه پوهاوي رسول دي. د یادونې وړ ده چې د انګېزه پکتیا راډیو د پرانیستې مراسم هم د انګېزه راډیو د ټولو همکارانو په شتون کې په شانداره او منظم ډول ترسره شول چې د همکارانو د یووالي، ژمنتیا او ګډو هڅو ښکاره بیلګه وه. دا نوښت نه یوازې یو رسنیز پرمختګ دی بلکې د علم، زده کړې او روښانه راتلونکي پر لور یو مهم ګام بلل کیږي. په ځانګړي ډول دا به د پکتیا د ولسونو، زده کوونکو او د طب مینوالو لپاره نوي فرصتونه برابر کړي. انګېزه راډیو مشرتابه د پکتیا دروند ولس ته د دې سترې لاسته راوړنې مبارکي وړاندې کوي او هیله څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به د هیواد نور ولایتونه هم د دې تعلیمي او اغیزمنو خپرونو تر پوښښ لاندې راولي. رګونو کې مو وینا روانه دستا مینا فکرونه مو پاخ دي خو ځوانه دستا مینا فکرونه مو پاخ دي خو ځوانه دستا مینا خو ځوانه